د اکتوبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را پدې خوا دا ورځ د ژباړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال لمانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیل له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنت جروم د میلاد په 3مه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې 1000 کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرټینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرټینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تېرو 22 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقه کېږي، پراخېږي او ساده کېږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندېږي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه نه څه پیدا شوي دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، د هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تفصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د 10مې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په غږ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمیږي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. 10 کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ 20 اووره دی، یو رسنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره اشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته ښایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم. کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نشي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر ناباکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپوه یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او شی یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار.